Welcome to the AB English channels. د AB English channel ته ښه راغلاست. زه به نن تاسو ته په دغه ویډیو کې ښیم چې بعضې کسانو په ذهن کې دغه سوالونه وي، دغه کوېشنې وي د امازان په باره کې. دې ته دغه مشکل وي د بیسیک نه. ما خو دا کورس د بیسیک نه چالو کړی، نو اکثره کسانو ته دغه مشکل وي چې امازان اف بی هولسیل لوکیشن باره کې دوی ته مشکل وي، یا امازان اف بی ام لوکیشن، یا داسې نورې پوښتنې وي. نو زه به نن تاسو ته د دې باره کې وایم. اول لمنګ سره امازان اف بی ای هولسیل لوکیشنز. دوی دغه تپوسونه کوي چې د امازان اف بی ای چې کوم کورس ده دا په کوم ځای کې کیږي، کوم ملک نه کیږي، او دغه معلومات دوی ته مشکل وي، دوی ته دې باره کې معلومات نه وي. ګورئ امازان اف بی ای هولسیل لوکیشنز یعنی امازان اف بی ای چې کوم ده دا موږ سره په دنیا کې د هر کنټري نه کیږي، یعنی هر ملک نه اف بی ای کیږي. اف بی ای چې کوم سره ده دا د هر ملک نه په دنیا کې کیږي، د هر ګوټ نه کیږي. نو دغه امید لرم دا سوال دغه کوېشن به ستاسو حل شوي دغه مشکل. بل لمونږ سره امازان اف بی ام لوکیشن. امازان اف بی ام چې کوم ده دا موږ سره په دنیا کې د هر ځای نه نشي کیدلی، لکه افغانستان، پاکستان نه دا موږ سره نشي کیدلی، ولې دلته د امازان مارکیټ پلیس نشته. کوم ملک چې د امازان مارکیټ پلیس دي هغه ملکو کې کیږي او د نور ملکو کې نه کیږي. یعنی کوم ځای کې چې د امازان خپل سټورونه دي، خپل مارکیټونه دي، هغه ځای نه به تاسو دا کولی شئ او له نورو ملکونو یې نشئ کولی. په اف بی ام کې دغه مشکل شته. بل له موږ سره انویسټمنټ ریکوایرډ اور ناٹ. بعضې کسان وایي، بعضې سټوډنټس وایي چې آیا په دې کې انویسټمنټ کول لازمي دي یا څومره انویسټمنټ کول دي پکې، زیات انویسټمنټ پکار ده، کم انویسټمنټ پکار ده، دغه مشکل وي ورته. نو په امازان کې انویسټمنټ دا چې ده دا به ضرور وي. تاسو به په امازان کې انویسټمنټ ضرور کوئ، خامخا به کوئ، خو تاسو بیا دغه وایي چې آیا دې کې به څومره انویسټمنټ پکار وي، څومره انویسټمنټ به پکې کوو، زیات به کوو کم به کوو. نو هغه ستاسو د پروډکټ پورې اړه لري چې تاسو کوم پروډکټ الی، څومره پروډکټ الی، کومې کوانټیټي الی، څومره کوانټیټي نه الی. نو ستاسو بیا د پروډکټ پورې دا اړه لري، یعنی د دې ریلیټډ وي چې تاسو څومره وس لرئ، د کوم پروډکټ وس لرئ، کوم پروډکټ اغوستی شي، کوم پروډکټ نشي اغوستلی. نو هغه چې تاسو کله پروډکټ خوښ کړ نو هغه پروډکټ ریلیټډ چې کومې پیسې وي تاسو به هغومره پکې انویسټمنټ کوئ چې څومره هغه پروډکټ ورباندې کیږي. او بله دا خبر ده چې دوی ته بس دغه مشکل وي، وایي آیا په امازان کې انګلیش ضرور ده، چې انګلیش به ضرور یو کس ته یاد وي او که نه. په امازان کې انګلیش چې ده دا چې د چا زده ده دا خو ډېره ښه ده، او که د چا ته مشکل وي نو دوی ته دا هغه نه ده چې دوی سوچ ورباندې وکړي، یعنی دوی دا ووایي چې آیا ما ته خو انګلیش نه راځي، زه په امازان باندې کار نشم کولی، ما ته خو اردو هم نه راځي چې په امازان باندې زه کار نشم کولی. نو دا د دوی پروبلم نه ده، ځکه دا پروبلم اوس سولف شوی ده. انګلیش را روانې ویډیو کې به زه تاسو ته د انګلیش په باره کې ویډیو جوړوم چې تاسو په امازان باندې په کومه طریقه باندې کار کولی شي. هغه کسان چې د چا انګلیش نه ده زده، ځکه امازان کې خو ټول انګریزان وي، ټول فارن کنټري کسان وي، نو هغه په انګلیش نه بغیر په بل لینګویج پوهېږي نه. نو زه به تاسو ته د انګلیش طریقه ښیم چې په دغه طریقې به تاسو د انګلیش زده کوئ. یعنی تاسو به خبره پښتو کې کوئ، اردو کې به کوئ، میسیج به اردو کې لیکئ، پښتو کې به لیکئ، هغه به تاسو انګلیش ته کنورټ کوئ. نو هغه به زه تاسو ته بیا په را روانه ویډیو کې ښیم. یعنی انګلیش دومره زیات امپورټنټ نه دی چې تا ته به خامخا انګلیش درځي نو ته به په امازان باندې کار کوي. انګلیش نه بغیر هم ته په امازان باندې کار کولی شي که چېرته ته وغواړې. او بله لاس پوښتنه دا ده چې آیا په دې کې ډیګري یا څومره ایجوکیشن پکار ده امازان باندې چې کار کوو. نو په امازان باندې هر څوک کار کولی شي، دا نه تا نه ډیګري غواړي او نه تا نه زیات ایجوکیشن غواړي چې ستا به دومره ایجوکیشن یو فرسټ ایئر، سیکنډ ایئر یا د یونیورسټي نه به ته فارغ یې، ګریجویټ شوی به بیا به ته په امازان باندې کار کوي. نه، دا تا نه هیڅ قسم ته ډیګري نه غواړي، هیڅ قسم ته ایجوکیشن تا نه غواړي. بس ته صرف د امازان د کوم خاص کورس ده د امازان کورس باندې ځان پوه کړه چې په امازان باندې به په کومې طریقه باندې کار کوي. یعنی امازان خپل رول لري، خپلې طریقې لري، نو په هغه طریقو باندې به ته ځان پوه کړي او ستا به چې په هغو طریقو ته ځان پوه کړو نو ته په امازان باندې کار کولی شي. دا نه هیڅ قسم ته ډیګري ته ضرورت لري او نه کوم داسې خاص قسم ته ایجوکیشن ته ضرورت لري.
امید لرم دغه کوېشن دغه پرابلم به ستاسو سولف شوی وي. که چېرته دغه سبق ریلیټډ تاسو تپوس لرئ، څه مشکل لرئ، نو ما نه خامخا کمنټ کې تپوس وکړئ. که چېرته ستاسو ډېر زیات مشکل وي یا نور ټاپک کې ستاسو مشکل وي، نو ما نه تپوس وکړئ، زه به درته ریپلی خامخا درکوم. کمنټ کې لازمي ولیکئ چې ستاسو څه پروبلم وي. او په نیکسټ ویډیو کې به زه تاسو ته دا ښیم چې انګلیش د کم کس نوي زده هغه به څنګه په پښتو کې یا په اردو کې خبر کوي او انګلیش ته به کنورټ کوي. را روان ویډیو کې پورې ما سره پاتې شئ او انشاءالله زه به تاسو ته دغه مشکل سولف کوم. See you next time in next video. Goodbye. Tata.